دولسم سوال دی چې د توحید د عقیدې څه فایدې دي. جواب: د دې په وجه انسان د قیامت په ورځ د عذاب نه په امن کی. بل د دې په وجه انسان ته هدایت ملاویږي او د دې په وجه د انسان ګناهونه معاف کیږي. قرآن کریم په سورة الانعام کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان راوړی دي ولم یلبسوا ایمانهم بظلم او دوی بیا د خپل ایمان سره د شرک ملاوت نه دی کړی. بظلم معنا ای بشرکن، شرک ور سره نه دی یو ځای کړی. د خپل ایمان سره د شرک او د ظلم ملاوت نه دی کړی. خالص موحدین پاتې شوی، د توحید والا پاتې شوی دي. اولئک لهم الامن. الله فرمایي دغه خلکو د پاره به د قیامت په ورځ د عذاب نه امن وي. وهم مهتدون او دا خلک د هدایت والا دي. نو دا د توحید د عقیدې فائدہ شو چې د قیامت په ورځ انسان د عذاب نه په امن کې پاتې کیږي او د دې په وجه انسان ته الله هدایت ورکړي. حدیث کې راځي د صحیح بخاری او د صحیح مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. د بندگانو حق په الله سبحانه وتعالى باندې دادي الا يعذب، چې هغه الله عذاب ورنکي هغه چاته من لا يشرك به شيئا، چې څوک د الله سره شرک نه کوي. د حدیث معنی دا شو چې کوم انسان د توحید په عقیده باندې خالص وي او دا د الله سره شرک نه کوي، د عقیده د توحید وی برابرې، نو دا د الله سبحانه وتعالی حق دی چې دی انسان ته عذاب ورنکي د قیامت په ورځ. دا د توحید د عقیدې فائدہ شو چې الله سبحانه وتعالی دغه انسان د آخرت په ورځ د عذاب نه په امن کې ساتي او دغه انسان د هدایت والا ګرځي او د دې په وجه ګناهونه معاف کیږي.